پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې سحر جادو شوی دا غي خپل اثر دی او په انسان باندې کیږي لکه څنګه چې انسان باندې د یخنۍ او د ګرمۍ اثر نو دغه سید دی کوډي جادو او سحر هم اثر شته دا غي د لپاره الله پاک چې دی نو موږ ته علاج هم خودلی دی روحاني علاج سوره بقره اوایه او بو باندې دم کې هغه اوس کې هغه باندې اولام به ان شاء الله الله بدل شفا درکي اخیری دو سورتونه دی معوذتین ارش په وای ځان په دموي ان شاء الله دې zarar نه به محفوظ یې صحیح نو داغه بیماری مشته او داغه لپاره علاج هم الله پاک خود پیغمبر علی السلام خود لیدي دویم چې په دې دنیا کې څوک تکلیفونه او پریشانې تیر کی نو دا تکلیفونه او پریشانې په دې باندې الله اجرونه ورکړي لکه حدیثو کې راغلي دي دومره پورې چې یو کس دی داغه په جیب کې سسیس پروت دی لکه موبایل دی او هغه جیب ته لاس کړي او هغه دی جیب کې نو دی جیب کې په دې دومره تکلیف باندې الله د ګناه معاف کوي دا د الله مهرباني د مونږ سره نو چې په دنیا کې دا ګرمه سړی برداشت کوي او دا یخنه برداشت کوي او دا امتحانات د خلکو او د خلکو ظلمونه او ستمونه برداشت کوي او یا دغه نور محرومه دي ډېر زیاتې په بازار کې برواني ام ته به ځل کیږي دی هوټل ته به ځل کیږي چې را وروخته او خو خوراکونه می پکې وکړي دغه سه نور ډیر سيزونه دي چې دا مې وکړي خو هغه الله انسان له هغه طاقت نه دی ورکړي نو چې الله دغه طاقت نه دی ورکړي او د خواهشات شته په دې دنیا نه پوره کیږي دغه خواهشات په الله پاک د قیامت پر ورځ د پوره کی دغه په بدله کې د جنت نعمتونه باور کی د دې دنیا بس اموي د دې دنیا بس خوراکونه حدیث کې راځي و چې څوک د جنت خوراک وکي نو هغه به وایي چې په دنیا کې خو ما غندونه خوړل دومره صفا خوراکونه دی الته نو دغه سي چې څومره خلکو ته درد او تکلیف دلته رسیدلې دي او داغه یو بل مثال دته وي لکه یو سړی د پسترګو باندې وړوند الله ته دا نعمت غشته دي چې په دې دنیا کې نابینا دي نو الله ولدا اعزاز ورکړي دي چې کله خدای پاک خپل دیدار خپل بندگانو لور کوي نو اول به دغه سړی لور کوي چې په دې دنیا هغه نابینا او هغه ته به چې اول ته دیدار وکړه دا نور خلک پرستو کوي نو دا اعزاز دی چې الله پاک د خلکو نو دې دنیا تکلیفونه نه دي او د دې دنیا خوشاله او راحتونه نه دي اصل ارسل تدي چې په دې دنیا کې سخت جون تیر ک الله بوله ان شاء الله ال تدیر خې بدلی ور ان شاء الله